اشرف غنی د لوړي مراسم تر سره کوي خو کله او څنګه او تازه یې څه ویلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د نتایجو له اعلان وروسته له معمول او قانون سره سم د یوې میاشتې دننه نوی جمهور رئیس د لوړي مراسم تر سره کوي. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د منتخب جمهور رئیس د لوړي مراسمو د تر سره کولو لپاره یوه ځانګړې دولتي کمیټه جوړه شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداري بیان سید شاه سکیم امریکا غږ ته وویل چې د دغې ادارې رئیس عبدالمتین بیگ د لوړي د مراسمو د ترسره کولو د کمیټې مشري کوي او په دې برخه کې یې مقدماتي غونډې پیل کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په یو فرمان کې د عبدالمتین بیگ ترڅنګ د پروان د ولایتي شورا رئیس غلام بهاءالدین جیلاني ته هم د دغه کمیټې د ریاست په چارو کې مسؤلیت سپارلی دی. سکیم زیاته کړه کمیټه تشکیل او تنظیم شوې ده او ژر به پرتمین مراسم جوړ شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د حکم په اساس د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي مرستیال محمد هارون چخانسوري د ښاغلي غني سلاکاران وحید عمر او شاه حسین مرتضاوي د دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري په سیاسي او ولسي چارو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال وحید الله کتالي او د چارو د ادارې سرپرست الهام عمر هوتکی د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي غني د افغانستان د دفاع کورنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل ښاروالۍ او یو شمېر نورو دولتي ادارو ته هم له دغې ځانګړې کمیټې سره د همکاریو امر کړی دی. د معلوماتو له مخې دغه کمیټه به په 4 ورځو کې خپلې چارې بشپړې کړي او جمهور رئیس غني به د پنجشنبې په ورځ د لوړي مراسم ترسره کړي چې دا نیټه د امریکایانو طالبانو ترمنځ د تړون له لاسلیک 2 ورځې وړاندې ده او داسې ښکاري چې غني غواړي د دغه تړون څخه وړاندې لوړه ترسره کړي. بلخوا د عبدالله ډله وایي چې دوی چمتوالی نیولی او ژر به عبدالله د لوړې مراسم ترسره کړي او د غني لوړه دوی ته معنا نه لري او خپل همه شموله حکومت به اعلان کړي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پاله او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.